السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی پنځه ګوني خواص، یعنی مونږ او تاسو په پښتو کې ورته پنځه ګوني خواص وایو، هغه ته په فرانسوي کې les cinq sens. دا څه شی دي، په فرانسوي کې ورته څه وایي، دا ټول په دې درس کې به تشریح کوو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، زنګ په علامه باندې کلیک کړئ، هر کله چې مونږ یو درس شیر کړو نو تاسو ته ورسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او فایده ترې نه واخلي. راځئ چې اوس درس شروع کوو. les cinq sens. sens معنا حواس. les cinq sens معنا پنځه ګوني حواس. les cinq sens معنا پنځه ګوني حواس. ټولو نه مخکې اوس به دا تشریح کوو چې دا پنځه ګوني حواس د انسان په بدن کې کومو غړو پورې اړه لري. لومړی به هغه غړي یا هغه پارټ وپېژنو چې د انسان په بدن کې هغه موجود دي او هغوی له کبله دا پنځه ګوني حواس ترسره کیږي او وروسته به فعلونه یې وپېژنو او وروسته به دا حواس وپېژنو. لومړی le nez، پوزه. le nez، le nez، le nez وایي پوزې ته، او د بوی کولو حس چې دی دا پوزې پورې اړه لري. دویم l'oreille، 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 l'oreille معنا غوږ، l'oreille معنا غوږ. دریم la langue، la langue، la langue، langue وایي ژبې ته، ځکه چې د خوند کتلو د یو شي خوند ګوري، هغه حس چې دی ژبه پورې اړه لري. دریم څلورم les yeux، les yeux، les yeux معنا سترګې، l'œil معنا یوه سترګه چې جمع شي بیا les yeux. پنځم la peau، la peau، la peau معنا پوټکی، ځکه د حس د ټچ کولو حس چې دی مثلا یو شی لمس کې، هغه چیش پورې اړه لري، پوټکی پورې اړه لري. اوس راځه چې دا یو ځل بیا تاسو ته تشریح کړم. le nez، le nez معنا پوزه، l'oreille معنا غوږ، la langue معنا ژبه، l'œil معنا سترګه، la peau معنا پوټکی. اوس راځه چې هر یو د بدن غړی او کوم عمل ترسره کوي، هغې ورب سره تاسو ته غواړم تشریح کړم. le nez معنا پوزه، sentir معنا بوی کول، sentir معنا بوی کول، sentir معنا بوی کول، دا یې فعل دی او بوی انسان په چیش باندې کوي، le nez پوزه باندې، le nez پوزه، sentir معنا بوی کول. او اوس راځئ چې دا په حال جاري زمانه کې څنګه استعمالیږي استعمالوو. je sens، je sens، tu sens، il، elle، on sent، nous sentons، vous sentez، ils، elles sentent. je sens معنا زه بوی کوم، tu sens تو بوی کوي، il، elle، on sent هغه یا هغه بوی کوي، nous sentons مونږ بوی کوو، vous sentez تاسو بوی کوئ، il، elle sentent هغوی بوی کوي جمع لپاره. دویم ورپسې l'oreille معنا غوږ. په غوږ باندې انسان څه کوي؟ entendre اورېدل، entendre معنا اورېدل، اورېدل په غوږ باندې ترسره کیږي، entendre معنا اورېدل. اوس راځي چې دا هم هر یو سبجیکټ لپاره استعمال کو. j'entends، j'entends، j'entends زه اورم، tu entends، tu entends، tu entends معنا تو اوري، il، elle، on entend، il entend معنا هغه اوري، elle entend معنا هغه اوري ښځه لپاره، on entend معنا مونږ اورو. nous entendons، nous entendons، nous entendons معنا مونږ اورو. vous entendez، vous entendez، vous entendez معنا تاسو اورئ، il، elle، il جمع هغوی، elle
جمع هغوی ښځینه لپاره entendre معنا اوري ils entendent هغوی اوري نارینه لپاره elles entendent معنا هغوی اوري ښځینه لپاره دا د اوریدلو دغه حسو چې مثلا اوریدل په غوږ باندې کیږي نو دا چې په خارجي زمانه کې موږ څنګه استعمالو یعنی په خارجي زمانه کې کنجوګیزون اوس راځي چې دریم حس په باره کې خبرې کوو لا لونګ ژبه لا لونګ معنا ژبه ګوتی معنا خوند کتل دی یو شی خوند چک کې ګوتی معنا خوند کتل ګوتی یعنی خوند کول یو شی خوند ګوري او خوند په ژبه باندې کتل کیږي دا هم نور غوند استعماليږي مثلا جو ګود تو ګود il ګود nous goûtons vous goûtez il جمع لپاره ګود او اوس راځي چې دلته یو مثال استعمالو je goûte la soupe je goûte la soupe یعنی زه د سوپ خوند ګورم je goûte یعنی زه خوند ګورم یا زه خوند ګورم یعنی چې کومه یعنی خوند ګورم la soupe د سوپ ګوتی د یو شي خوند کتلو لپاره استعماليږي ورپسې څلورم لوی معنا سترګه سترګه باندې انسان څه کوي کتل واغ معنا کتل واغ وای کتل وته لیدل او په سترګه باندې کتل کیږي اوس دا هم کنجوګیزون کوو چې په هر کس لپاره هر یو سبجیکټ لپاره استعمال کوو je vois je vois معنا زه ګورم tu vois تو ګوري il voit هغه ګوري elle voit هغه ګوري ښځه on voit معنا مونږ ګورو nous voyons معنا مونږ ګورو nous voyons معنا مونږ ګورو vous voyez معنا تاسو ګورئ il voit هغوی لپاره هغوی ګوري جمع نارینه لپاره elle voit معنا هغوی ګوري il voit elle voit هغوی ګوري اوس راځو پنځم لپاره la peau وای پټکه ده او پټکه باندې څه تر سره کیږي پنځم حس د ټچ کولو حس یعنی لمس کولو حس toucher یعنی ټچ کول لمس کول په پټکه باندې تر سره کیږي toucher فعل دی لمس کولو ته وای toucher فعل دی لمس کولو ته وای toucher هم د لومړي ګروپ فعل دی چې دا ډېر په اسانۍ سره خارجي زمانه کې استعمالېږي لکه je touche tu touches il elle on touche nous touchons vous touchez il elle touche دا هم هماغسې استعمالېږي لکه ګوتي چې څنګه استعمالېږي او دا درې واړه چې د لومړي ګروپ فعلونه نو هغه استعمال په چټ کې مې درته ولیکل او امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ اوس راځئ چې همدا فعلونه یا وربونه یو ځل بیا ټول تاسو ته لپاره تکراروم پنځه واړه فعلونه تاسو ته بیا تکراروم sentir معنا بوی کول entendre معنا اوریدل goûter معنا خوند کتل معنا خوند کتل voir معنا کتل لیدل toucher معنا ټچ کول لمس کول اوس راځئ یو څو داسې مثالونه تاسو ته استعمالوم یا یو څو داسې جملې تاسو لپاره تشریح کوم چې د بدن هغه برخه چې د پنځه حواسو پورې اړه لري هغه هم استعمال شي او فعل هم استعمال شي او کوم عمل چې یعنې ترسره کېږي هغه هم استعمال شي لکه په یو جمله کې دواړه باید راشي le nez me permet de sentir پوزه ماته د بوی کولو اجازه راکوي یا پوزه باندې مونږ بوی کوو l'oreille me permet d'entendre غوږ
په غوږ باندې مونږ اورو یا غوږ مونږ لپاره د اورېدلو اجازه راکوي یعنی په غوږ باندې مونږ اورو La langue me permet de goûter. La langue me permet de goûter. ژبه مونږ لپاره د خوند راکولو اجازه راکوي یا په ژبه باندې مونږ خوند ګورو L'œil me permet de voir. L'œil me permet de voir. سترګه مونږ ته لپاره د کتلو اجازه راکوي یا سترګه باندې مونږ لیدل کوو La peau me permet de toucher. La peau me permet de toucher. پوټکی مونږ لپاره د لمس کولو یا حس کولو یعنی ټچ کولو اجازه راکوي یا په پوټکی باندې مونږ یو شی ټچ کوو یا یو شی لمس کوو اوس راځو هغه پنځه ګوني حواس پیژنو چې بوی کول دی او ټچ کول دی او مثلا لیدل او اورېدل او خوند کتل دوی ته په فرانسوي کې څه وایي تر اوسه پورې مو چې ولوستو د بدن هغه غړي وي چې دا پنځه ګوني حواس ورباندې ترسره کیږي او هغه فعلونه چې عمل یعنی هغه فعلونه چې دا عمل ترسره کوي اوس خصوصا هغه حواس پیژنو چې مستقیما هغه پنځه ګوني حواسو ته څه وایي لومړی l'odorat معنا بوی l'odorat معنا بوی l'œil معنا اوریدل le goût معنا خوند la vue معنا لیدل le toucher معنا لمس کول دا پنځه ګوني حواس وي او مخکې مو چې ولوستل د دې په باره کې مثالونه او فعلونه وو او دا مستقیما ناون دي پنځه ګوني حواس دي دا زمونږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ که چیرې په کومه کلمه په کومه جمله پوه شوي ناستئ نو تاسو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ او تاسو لپاره په راتلونکي ویډیو کې به ځواب درکړم تر راتلونکي ویډیو پورې مو په خدای مو سپارم په مو خامخا ښه وخت او ښه ژوند ولرئ